السلام علیکم ورحمت الله. مخکې له دې چې زه خبرې وکړم راځئ دغه ویدیو کلیپ در سره لږ وګورئ. ما یک پروگرام داریم در افغانستان، نمیال دیزاینرهای ما کار میکنم. در شهر کابل 350 جریب زمین داره، زمین شخصی که من به 25 میلیون دلار رو خریدم. این 350 جریب زمین ما قبلا تصمیم داشتیم که یک شهرک جور کنیم اونجا. و ما اولی از اون شهرک تیر شدیم که ما اون شهرک جور نمیکنیم. در اونجا سه چیز ما جور میکنیم. یک شفاخانه بسیار مجهز تداوی سرطان، دومش یک شفاخانه زایشگاه که بسیار خانم‌ها ایتو هست که در زمان ولادت اینا جان میته و از اون جهت حداقل چی اما یک سهولت برای خانم‌ها باشه به خاطر امی مسائل ولادتشون. و در این زمان یک یتیمخانه که با داشتن 10000 اطفال که در اونجا مکتب، تداوی، صحت، لباس، همه چیزا در نظر گرفته شده، یک مرکز میخوایم جور کنیم. دا انسان خو به تاسو ټول پیژنئ، دا میرویس عزیزي دی. الله دې داسې غیور او داسې له همت څخه ډک افغانان نور هم ډیر کړي چې خیر ټول افغانستان ته رسیږي، بلکې ټولې نړۍ ته د خیر رسیږي. میرویس عزیزي په دې خپلو خبرو کې وایي چې 3.5 جریبه ځمکه مې په دې نیت اخیستې وه په 12 میلیونه ډالرو چې په دغه ځمکه کې زه بلاکونه جوړ کړم او هغه تر څو خرڅ کړم یا خلکو ته په کرایه ورکړم تر څو پورې پیسې پرې وګټم. کله چې د عزیزي صاحب خپله لور د سرطان مرض باندې مبتلا کیږي او هغه خپل روح الله تعالی ته سپاري، نو هغې نه وروسته د عزیزي صاحب سره دا سوچ او فکر پیدا کیږي چې دا مرض د مخنیوي په خاطر باید د خپلو هیوادوالو ته یو څه وکړم. الله دې نور هم همت ورکړي، څومره چې وستایو دا کمه ده. عزیزي صاحب په دې خپلو خبرو کې وایي چې زه په دغه 3.5 جریبه ځمکه کې 3 کمپلیکسه جوړم چې یو پکې د سرطان لپاره یو روغتون جوړوم چې د دې سرطان ناروغانو ټوله درملنه به پکې وړیا یا رایګان یا مفت وي، او دویم به پکې یو غاټه یتیمخانه جوړوم چې په دغه یتیمخانه کې به 10,000 یتیمان پکې هغه به پکې شپې ورځې پاتې کیږي، هغه به درس او تعلیم هغې په دې یتیمخانه کې ترلاسه کوي. دا څومره غټه خبر ده. زموږ او ستاسو هیواد افغانستان پوهیږي که یو کور یتیم ونه لري، دویم کور خو ضرور په هغې کې یتیمان شته. دریم کمپلیکس زیږنتون دی. څومره غټه خبره، څومره غټ فکر. عزیزي صاحب د الله تعالی نور هم همت ورکړي چې کومې خبرې کومې وعدې وکړي په عمل کې دا خو وایي په دې ویډیو کې چې زما ډیزاینران لګیاو دي، ډیزاینینګ کې نقشه باندې کار لګیاو دی او تقریبا 100 میلیونه ډالر به په دغه 3 کمپلیکسو مصرف راځي. الله دې نور هم همت درکړي. الله تعالی دې نورو افغانانو په زړونو کې هم دغسې د رحم اوبه توکړي تر څو پورې خپل دې هیواد ته خدمت وکړي، خپل دې هیواد ته کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې دغسې مرضونه چې څنګه عزیزي صاحب وایي چې دې لپاره به زه دغه 3 کمپلیکسه جوړوم، بهترینه انتخاب یې کړی. پوهیږئ چې د کینسر یا د سرطان ناروغي په افغانستان کې څومره ډېره شوې ده. زه به تاسو ته یو وړوکې قصه وکړم. تقریبا 2 کاله مخکې 2-3 کاله مخکې زه غوښتل مې کوزي پښتونخوا ته ولاړ شم، نو د یو مریض سره د پیواز په حیث باندې زه ورتللم چې کله د 0 نقطې څخه اخوا واوښتلو نو اخوا چې دی امبولانسونه به وو. په دې امبولانس کې زه کېناستېدلم، نو ما سره چې کوم مریض و دا هم د سرطان په مرض باندې اخته و. تاسو باور په الله وکړئ چې په دغه یو امبولانس کې 9 مریضان ناست و، زما په شمول باندې 9 کسه په دې کې و. زه یوازې صحتمند وم، 8 مریضان نور ټول د سرطان. 9 نفرو کې چې یو زه پکې جوړ وم، 8 مریضان چې هر یو نه پوښتنه کوله سرطان سرطان. څه واړه واړه ماشومان، یو خورکۍ وه د مزار شریف نه وه، دري خبرې کولې. تاسو باور په الله وکړئ چې د تورخم نه تر بوډه پورې موږ لاړو، دا په دې ټوله لارې کې پراته و دې نالخ کو د دردونو نه. نو هغه پلار یې په پښتو پوهېدم نه، ما ویل دې عمر څومره دی؟ 14 کاله عمر دی، دا ډوکو په رنځ یا سرطان باندې اخته ده. چې په یو امبولانس کې 9 نفره ځایږي، یو کس پکې جوړ وي او 8 نفره پکې دا سرطان وي. دا ما خپل د سترګو لیدلو خبره درته وکړه. داسې په 100 امبولانسونه هره ورځ تلل. دا د 2 کالو یا تقریبا 3 کالو مخکې خبر ده. نو بیا د دې مرض زیاتوالی دا خو مختلف لاملونه هغه تاسو ټول ته معلومات دی چې په زموږ په هیواد کې مختلفې اسلحې، مختلفې کیمیاوي مواد
قسمه قسم اسلحې دلته وازمایل شوې. تاسو ته معلوماتو چې د بمونو تر موره پورې دلته استعمال شو. دا ټول هغه نتایج دي ډاکټر صاحبان ښه پرې پوهېږي چې دغه مرض بدبختانه په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. همدارنګه یتیمان مخکې مې هم ویل که په یو کور کې یتیم نه وي په دویم کور کې ضرور یتیمان شته. همدارنګه د مایندو یا د خویندو چې کوم هغه د زیږنتونو په وخت کې کوم مشکلات یا د تکلیفونه یا مثلا د هغې ژوند له لاسه ورکړل څومره مشکلات دي. خو لله الحمد عزیزي صاحب دغه په 3 برخو کې سرمایه گذاري کوي تقریبا تر 100 میلیون ډالرو پورې. څومره چې ستاینه وشي حق دی باید ویستایو. دا ویډیو زما هدف دا نه دی چې زه عزیزي صاحب ته خدای ناخواسته تملق یا چاپلوسي کوم راځم. یوازینی هدف مې دا دی چې نورونه عزیزي صاحب غوندې فکر کوم په لسهاو افغانان موږ لرو چې په مختلفو هیوادونو کې دغې سرمایه گذاري کوي. راشي ورونو خپل وطن ته. عزیزي صاحب په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړه. ته مهرباني وکړه برېښنا بندونه جوړ کړه. ته مهرباني وکړه نور داسې کارونه وکړه چې د وطن او د هیوادوالو لپاره خدمت وي. خپل تجارت به دې هم پکې روان وي. او بله مهمه موضوع دا ده چې زموږ ستاسو هیوادوال اکثره که موږ ګاونډ هیوادونو سفارتونو ته وګورو هر یو تقریبا په سلهاو ډالر په زرهاو ډالر هغې یوازې د ویزې لپاره ورکوي یا مثلا د شیریني په نوم باندې یا رشوت په نوم باندې چې ورې نه کړي ویزه نشته. نو څومره تاوانونه هغه عاجز غریب سړی اولاد یې مېرمنې خور یې پلار یې مور په دا ناروغۍ اخته وي دی مجبور دی چې بل هېواد ته لاړ شي تر څو پورې که هلته د یو صحیح مسلمان سره د یو صحیح انسان سره مخامخ شوي او هغه پې زړه وخوږېږي خو هغه صحیح علاج به وکړي. څه چې حق یې څومره مصرف یې چې راځي هغه به ترې واخلي. تاسو پوهیږئ چې هلته داسې د انسان په جامه کې حیوانان ورته درندګان ورته ناست دي په مختلفو نومونو باندې چې دی کله هلته لاړ شي حتی دی خو اکثره پښتو نه وي زده اردو یې نه وي زده یا نورو ژبو سره بلد نه وي چې کله هلته لاړ شي یو ته حواله کوي بل یې بل ته حواله کوي یا مثلا یو قسم واکسین یا بل قسم واکسین. دا چې بیرته راځي فکر وکړه چې د سره خالي کرایه پاتې نور هر څه ختم. دوباره چې بیا دی ځي نو مجبور یې چې دی به خپله ځمکه یا خرڅوي مجبور یې دی به غوا خرڅوي مجبور یې یا به دی خپل کور خرڅوي تر څو پورې د دې لاعلاجه مرض یو کال یو نیم کال علاج پې وکړي. څومره سخته ده. البته ټول داسې نه دي ځینې داسې انسانان اخوا طرف ته هم شته چې دغسې مریضان وویني د هغې زړونه پې خوږېږي خصوصا ډاکټران خصوصا هغه خلک چې په دغه فیلډ کې کار کوي د هغې زړونه پې خوږېږي هغې خدمت کوي. خو ولې داسې وحشي صفت انسانان هم شته چې دې ته نه ګوري چې دغه انسان ژوند په خطر کې دی دغه انسان خو یو کال یو نیم کال بعد مري. ولې زه د ده څخه دا شته واخلم ولې د ده څخه په دوکې د ده د مال د ده دا پیسې واخلم. نو الله دې داسې خلکو ته هدایت د نیوکو وکړي. برعکس مخکې مې هم ویل چې ځینې شته چې داسې خلکو خدمت کې الله دې هغې ته اجر ورکړي. نو ولې من خپل دغه هیوادوال داسې سختو حالاتو ته مجبور کړو تر څو پورې اول ویزې ته وزرزاري هغې نه وروسته بیا هغه اخوا ته ورتګ مشکلات هغې نه وروسته هلته پرې څومره مشکلات راځي چې دلته ورته دغه زمینه مساعده شي تر څو پورې هغه په عذاب نشي د هغه زیات مصرف نشي د هغه پیسې د هغه نه زیات مصرف ونشي هغه مریض لاره کې خدای ناخواسته د لاسه ورنکړي. نو دغه مشکلات به انشاءالله حل شي. دا نو ډېر غټ خدمت دی. الله دې توفیق ورکړي ورته څوک چې په دغه برخه کې کار کوي یا په نورو برخو کې موږ به ورته دعا کوو او موږ به همداسې صفت کوو هغې به نازوو انشاءالله. الله دې اجر درکړي او په دې هیله او په دې امید باندې چې نږدې راتلونکو کې وګورو او هغه 3,500 جریبه ځمکه کې چې کوم دغه 3 وعدې شوي دي او هغه عملا کار شروع شي او موږ ورسو هغه ځای کې دغه څخه مننه وکړو. تاسو نه هم مننه. السلام علیکم ورحمت الله. ویډیو خو دې وکتله نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم. خوشخبري دا د خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسیږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې امریکا کې استرالیا کې په کاناډا کې نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې. که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخته وي. نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو. نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی. او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست دی دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور وویني متاثره کېږي به
که نه دا اوس بسم الله که په دغه واتس اپ قوم سره اړیکه کې شه. قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواريو الحمدلله په لسهاوو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کیدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ، هغې سره اړیکه کې شئ، تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي، بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي. همدا اوس بسم الله کا د قیامت پر ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصي او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مو کړه شرمنده نه یې. موږ خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخته ځي. السلام علیکم.